دیوان ویما دا هغه مرکز دی ما واورئ دا خو به دی وایي کله چې موږ سټیج ته راشو به یې زمونږ کې واقعجي دا هغه مرکز دی چې دلته به زه پوره دیوان ویمه دیوان دا هغه ځای دی چې زمونږ لفظونه صرف دا دیوالونه ازمولی شي بل ځای زمونږ لفظ نشي ازمولی نو موږ به ډېره ښه سوی و اکبر جانه یو خو زه بخښنه غواړم بارانو نو په لاره باندې داسې لږ وړوکی غوندې څه اکسیډنټ هم وشو خو ما وی چې که نیمه یم او نیمه نه یم مازدیګری به اکبر جان ته رسوم ځان به مرکز ته را رسو میا صاحب ستاسو مننه کوو ډېر لوی لوی غرونه ناست دي او په دې کې چې ته په ما نیم کلام ووایې تا به خدای نه بخي هسې هم یقین نشته او ورې دې بیخي نه بخي زه احتراما دانش صاحب په کار د هغه نه زه د هغه نه مخکې راغلی وی خو زه لیټ شوم نو ما ته یو ټپه رایادېږي او بیا به راځم یو کلام له چې او باچا خان بیا د جیله راغی و زما لاله د پېښور نه نه راځي نه او چې زمرودې پیداوار دی ہے منگ پا هغه وطن کې لوګې تیرونا خانجي تاسو تم په خیر راغلی وي ټول مشران ناست دي ثنا ګلزار کلام دی جی چې نوی کلام دی باسین صاحب تاسو ترې ډالۍ وي چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې باچا خانه د قامونو په قطار کې بابا جانا د قامونو په قطار کې پښتانه هغسې رستو د هنر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې او اکبر جانا شنه شانګله ده سپینې واورې روڼ سحر دی شنه شانګله ده سپینې واورې روڼ سحر دی یو انځور چې سړی واخلې دې منظر کې یو انځور چې سړی واخلې دې منظر کې او موږ د قام د ځوانانو د تربیت په خاطر د هرې زاویې نه کوشش کوو دا شعر هغې ته یو اشاره ده چې د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی څه جواب به ورکول وی په محشر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې او ځوانه دا دې تا ته ډالۍ وي دا چا چې ډېر ښه وي ته پې جوړې پوه شوې مغربي تهذیب واوره زه افغان یم مغربي تهذیب واوره زه افغان یم ګلویش جانا بدرنا ساتم څادر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې او نن سهار چې راتلم اکبر جانه مې صاحب خپل پریکټس مې کوم چې د مشاعرو ته ځو ریاض هم کوو که نه چې هلته شی خطا نه کړو ښه پوره تیاری کوي نو ما یو کلام وی چې ای د کشمیر په غم ککړه یاره درنه یې هېره کړه بابړه یاره نو ګلویش راته ویې دا بابړه پکې څه شی دی مې خدای دې ووایه بابړه نه دا بابړه ده نو بیا مې ورته پوره قصه وکړه نو خپلو کشرانو ته خپل کور کې به
دا خبرې ژوندۍ ساتو. ګورې دا زموږ تاریخ دی. نو هغه کلام میا صاحب تاسو ترې ډالۍ وي ډېر مخکې مې هم په دې ځای کې ویلی و چې اکبر جانه زه شو د کشمیر په غم ککړه یاره د کشمیر په غم ککړه یاره درنای هیرا کړه بابړه یاره درنای هیرا کړه بابړه یاره د کشمیر په غم ککړه یاره. او شعر د اکبر جانه چې ستا تشکاتو او په مخه لاړې ستا تشکاتو او په مخه